السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لر بر ګرانو پښتنو ورونو بچو خویندلونو، زه محمد یوسف بنیرس تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن درته د غني خان یو ډیر خوندور معنوي کلام وړاندې کوم چې سرنامه یې ده نه کیږي په عقل. دا نظم د غني خان د لټون په کتاب کې په 900 او په 480 پاڼه باندې رقم شوی دی. راځئ چې وړاندې دا نظم واورو، بیا په خبرې کوو. غني خان وای سپین ویخته د تاو کا سټوکې سڼه ترې جوړه کا، قرض رنگ په توی کا، قالین جوړ د خپله پوړه کا. نه کېږي په عقل توکل غواړي د چرسیانو، نشته دی ګلونه په کوڅه کې د مولانو. دلته خانکونه دي تالی دي رکیبۍ دي او دلته شراب نشته پکوړې او زلوبۍ دي. عقل له سرور کې سور له عقل کې کور نشته، دا خبرې ماته مې رو رو کړې ابۍ دي. مینه خو یو مینه وي، نه سود وي او نه زیان، او دلته په کچکول کې خورې شوې نوابۍ دي. لاره د هوښیار په کندو کندو په درو ده، هیڅ د لوړې جوړې دی منځ د لوړې جوړې دی او ډکه د اسرو ده. داسې اواز ګوري چې نه زیر وي او نه بم، او خوښه یې رباب کې خاموشي د مقبرو ده. اوښ خوار له یا لوږه او سیرا او یا مهارو، خر د هوسۍ روړ دی خو مین دی په جوارو. کور د تمې څه دی تور محل د بلاګانو دی، روح ناوې کول په ډولګۍ کې د پریانو دی. تش د کباب خوند له اسماعیل حلالول دي، دا ما دا اورېدلي په کوڅه کې د رندانو دی. زور او غرور نه لري عشق، صبر او ارمان دی. سور او سرور نه لري، سور ځان دی او جهان دی. رحم نه انصاف دی، یو تدبیر دی د دوام، او هر څوک په کار دی که خیټو دی که خیام. شرنګ وي د نږدې نه او ډولکې د لرې لرې، دواړه غږی یو شان یو رنګې خبرې. ډک د ظلم زوره د طاقت د باز پرې او جوړې د مین او رنګین بوی د ګل وزرې. کومه لار چې اخلي خو مقام بس یو دی، او دلته زر جماعته دی امام یې بس یو دی. ځکه لیونی دی مرور شي کله کله، او بل خواته ورتاو کې دا د هوش ټټقه شله. پریوزي په پړاو کې بتخانه کې ډیوه بله، خپې سپینې پولې تمې طاقت د منزله. تا ته اور سرور دی یو، ما ولې وجنې ور کې، ای د سپین او تور مالکه څه مزه د تور کې. ولې زما لال وی پروت په خوله کې د خامار، ولې د ګلاب نه نور بل او نه بهار. ولې د بندي که ساس کې تن کې د ډنډو کې، غواړې ترې چپې د سیند سازونه د ابشار. ماله مرګ او ژوند دی تاله تش د سڼې ول دی، اور کې د بل کړی ولې حسن الول دی. اور ته د نیولی یم فولاد جوړی زمانه، ښه چې زه فولاد شم نه څه زما جانانه. جسو له فولادو له جوهر له کمال له، بس خاورې کېده دي ورکېده دي د دنیا نه. ولې د ورانولو له جوړ کړی سور محل دی، او اور کې د بل کړی ولې حسن الول دی. زما عزتمندو غني خان په دې کلام کې موږ ته د دریو خبرو نشاندهي کوي. یو د سر کې الله سبحانه وتعالی عقل ایښی دی، او سر یعنی دماغ مازغه دا د علومو ځای دی. بل د دې ضد چې دی هغه زړه دی. زړه د علومو ځای نه دی، دا د کیفیاتو ځای دی. او زړه کې یو کیفیت راځي، هغه وي صرف او صرف د مینې. یعنی زړه د څه دپاره جوړ دی او سر د څه دپاره جوړ دی. بیا څوک چې د سر او د زړه په منځ کې یعنی د یو څیز انتخاب وکړي، څوک د عقل پسې روان شي او څوک د زړه پسې روان شي. نو د زړه پسې چې روان شي د دې نتیجه څه وي او د دې انجام او د دې تګلاره دا څومره سخته او ګرانه وي. نو زما عزتمندو غني خان وایي چې سپین ویښته دې تاو کا سټوکې سڼه ترې جوړه کا. غني خان انسان ته لګیا دی چې انسانه ته که ویښته دې سپین شوي دي یعنی رونق ته پکې نشته دی، نو هېڅ خبره هم نه ده. بس دا تاو کا او په خپل ځان سینګار وکړه. د ځان سینګار د ځان میک اپ چې دی هغه په خپله وکړه. سټوکې او سڼې ته جوړې کړه. سټوکې زما په خیال موږ دغه ته وایو که نه دلته کې چا ویښته د ځوانانو وي د زلمو
سړی دې ته وایي زما په خیال دې ځایونو ته وایي یا شاده ته وایي والله علم زه پې دومره دغه نه یم د پښتو په الفاظو باندې. بهرحال غني خان وایي چې که ستا ویښته یعنې ستا د ویښتو دوران تېر شوی ستا دوران تېر شوی هېڅ خبره هم نه ده ځان ښایسته کا او قرض رنګ پې توی کا قالین جوړ د خپله پوړه کا دا خو ستا خپل کار دی ته قرض رنګ راواخله او پوړ دغه ته وایي څه ته وایي موږ ورته په خپله سلارزۍ ژبه کې انډیری وایو څوک ورته پوزی وایي دلته پروت دی تاسو ته ښیم سعده بچي راکړه دا سعد دا راکړه دا پوړ نو یو پوړ وي او یو قالین وي. نو غني خان وایي چې ستا ژوند چې دی دا مثال په طور د پوړ دی لکه تاسو وګورئ که نه دې ته پوړ وایي دا پوړ دی. نو قالین چې دی دلته غوړېدلي دي دا تخولی نشم راغستی ګران دي یو قالین وي. نو قالین او پوړ کې ډېر فرق دی دا دلته کې په لس رنګې میلاویږي قالین په سوونو هم شته په زرګاو په لکونو هم شته دی. نو د دې خپل پوړ نه بس څه جوړې ته ته قالین جوړ کا بس د قرض پیسې قرض کا او رنګ پې واخله او د قالین ته جوړ کا ښایسته یې کا سینګار یې وکړه. مقصد دا دی چې که ستا دا ژوند دا بې حسنه تېرېږي بې مینې تېرېږي بې فایدې تېرېږي نو دا ستا کار دی دا ډېر قیمتي ژوند دی د دې نه ته دا ژوند قیمتي کا ته به د دې نه یو هیره جوړې او دا ستا کار دی فیصله به ته کې نه کېږي په عقل توکل غواړي د چرسیانو نشته د ګلونه په کوڅه کې د مولانو. بیا غني خان انسان ته مخاطب دی وایي چې ګوره دا زه چې ته کومه لار ښیم نو دا که ته ورته د عقل په بنیاد ګورې نو دغه زما په دې خبره به پوه هم نه شي او زما په تګلارې به ته تګ هم ونه کې او کوم څیز او کومه لار چې د خیرونو ده د فایدو ده د ښکلا ده نو هغه لاره باندې به ته تګ ونه کې ځکه چې زه چې څه وایم یعنې زه د زړه خاوند یم او تا ته مې د زړه خبره وکړه چې دغه کوه توکل کوه لکه څنګه چې چرسیان چې دي هغه توکل کوي مړه وایي توکل دی په الله هر څه چې کېږي ګورو به. نو غني خان وایي چې بس دغه خبره ته هم وکړه د زړه ومنه د عقل به نه منې نه کېږي په عقل توکل غواړي د چرسیانو دا زه چې ته کومه لار ښیم یعنې د الله سبحانه وتعالی لټون نو دې له به توکل او توکل د زړه کار دی. فیصله توکل څه ته وایي هغه فیصله چې کومه پخه فیصله وي چې بس هم دا به کومه د سر او یا د ذهن منل نه د عقل منل نه نشته د ګلونه په کوڅه کې د مولیانو. اوس کو ته چېرې وې چې یاره دا مولان چې کوم درس ورکوي ظاهر بین علما نو دی خو صرف علوم حاصل کړي دي او دغه علوم چې دي نو په ذهن کې دي دغه زړه ته نه دي کوز شوي ځکه چې دی مینه نه کوي دی الله ونه پېژندو په دې علم باندې دی خو ټیک ته فرایض وپېژندو واجبات وپېژندو او سنت یې وپېژندل او بس جایز او ناجایز او حلال او حرام که نه په دې فقه یې وویله خو مینه دی نه ده زده کړې لکه رحمان بابا چې وایي که نه چې عشق څه علم نه دی چې حاصل شي د مکتبه نو دی خو مکتب ویلی دی نو عشق دی نه ده زده کړی نو نشته دی ګلونه په کوڅه کې د مولانو زه چې ته زه وایم نو دا د ګلونو لار ده تېرېږه او پازغو خو رسې به ګلونو له او که ته د عقل منې نو عقل خو مولانو د عقل په لار خو مولان روان دي او د ذهن او د سر په لار نو د هغې انجام چې ده د ګلونه نه دي هغه د مادې یعنی د جنت او د حورو د غلمانو د دنیا د خوشحالو د دې د لار د سمولو هغه بندوبست کوي نو په دغه کې ګلونه نشته دی. دلته خانکونه دي تالی دي رکیبۍ دي دلته شراب نشته پکوړې او ځلوبۍ دي. غني خان وایي چې دلته کې څه دي د ملا صاحب په لاره باندې څه دي خانکونه دي او تالی دي او رکیبۍ دي دا ټول د خوراک څاک یعنې د خوراک څاک
او د خواهشاتو د سړولو دغه تنظیم دی. یعنی هغې د الله سره څه کار نشته، ها د الله سره تجارت کوي. الف لام میم مې ووی دونه نیکی پې راکړه، سورې سجده مې ووی دومره راکړه، سورې دغه مې ووی قل هو الله احد مې ووی، سورې فاتحه مې ووی، د عمره مې وکړه، حج مې وکړو، دومره راکړه. دلته هم او هلته هم. نو هغې صرف د خېټې او د خپلو خواهشاتو د انتظام د پوره کولو په دغه کې دي، په طلب کې دي. او دلته شراب نشته، پکوړې او ځلوبۍ دي. نو د مولا شراب څه ته وایي؟ د الله سبحانه وتعالی د مینې شراب، یعنی مینه. دلته کې د مولا صاحب په مکتب کې او د مولا صاحب په مذهب کې د ده په مدرسه کې مینه نشته د الله سره. دلته کې خو صرف څه دي؟ پکوړې او ځلوبۍ چې بس خوراک څښاک او خواږه او ترخه، بس چې دا میلاوی دی. نو عقل له سرور کې، سور له عقل کې کور نشته. اوس ملا صاحب د ذهن نه لګیا دی، هغه خو علوم را جمع کړي دي، د منطق خاوند دی، نو د فقه ماهر دی. دلته کې عقل له سرور کې اوس عشق دا خو د سرور دغه دی، عشق چاته نصیب شي او دی یارې لیدلی هم نه، خو تش هغه یاد چې راوورېږي نو د ده زړه یو هوا وخوري، سرور راشي. نو عقل له اوس دغه د زړه د دغه کیفیت، دغه مزه دا سر له او عقل له د دې خوشحالي نه نصیب کېږي. دغه مزه عقل ته نشي نصیب کېدی او نه سر ته. نو عقل له سرور کې، سر له عقل کې کور نشته. اوس چې کوم سور دی، یعنی الله والا ته په الله چې کوم مین دي، هغوی ته چې کوم د زړه سکون او اطمینان میلاویږي، الا بذکر الله تطمئن القلوب. نو د زړونو د سرور یا سر د چاته میلاویږي؟ دا خو د مینې خاوندانو ته میلاویږي چې څوک د الله سبحانه وتعالی سره خالصه مینه کوي. نو دغه دواړه د یو بل متضاد دي، یعنی د ملا صاحب سره، د عقل والو سره، هغوی سره د زړه د خوشحالۍ څه تنظیم نشته دی. او د زړه د خوشحالۍ تنظیم چې چا سره، چا چې زړونه مطمئن دي، چا چې د زړونه د الله په مینه باندې آباد دي، هغوی له د عقل لپاره ځای نشته. هغه سر نشي خوشحالولی، هغه عقل نشي خوشحالولی. او د عقل او د زړه دا د یو انسان سره، یو چې کله انسان د زړه په فیصلو رواني، عقل د ده په قدم قدم باندې لاره نیسي، مخنیوی کوي. نو دا خبرې ما ته مې ورو کړي. ابۍ دي غني خان وایي چې دا خبرې ما چېرته خپله ځان نه کوم، دا ما ته مشرانو کړي دي. او ابۍ موږ مور ته هم ویلی شو، نیا ته هم ویلی شو، مشران به ته وایي چې دا مشرانو ما ته کړي دي، یعنې هغې خلکو ما ته کړي دي کوم چې د تجربې نه وتي دي. دا څه بې تجربې خبره نه ده. مینه خو یو مینه وي، نه سود وي او نه زیان. مینه چې دا خو مینه ده او دا د زړه کار دی. لکه ذهن او سر او عقل نه مینېږي، مینېږي زړه. نو اوس زړه چې کله مینېږي نو د انجام نه بې خبره او د بې پروایي د انجام نه، چې انجام یې هر څه چې راځي، نفع نقصان یې، ژوندي او مرګي، اور دی او خوشحالۍ دي، هغه په دې باندې د هغه څه کار نه وي. نو مینه خو یو مینه وي، بس دی خو بس مینه کوي. مینه خو یو مینه وي، نه سود وي او نه زیان. د ده د سود او د زیان سره څه کار نه وي. او دلته په کچکول کې خورې شوې نوابۍ دي. دا مین چې دی د نواب وي، خو چې کله په الله مین شي نو نوابي ته او بادشاهي ته ختم شي. لکه ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه، دغه رنګې ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه، دغه رنګې غنی خان رحمان بابا، زمونږ یو بل قلندر بابا به ورته وي، یو قلندر مومن دی که نه، نو قلندر مومن قادیانی و، یعنی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په ځای باندې هغه په یو پنجابي باندې ایمان راوړی او بخښنه غواړم دا خبره به زما په بعضو ملګرو باندې بده لګي، خو دغه قلندر مومن چې دی قادیانی و. نو دغه قلندر مومن نه، او هغه ډېر کتابونه هم لیکلي دي او زمونږ د پښتو د املا هم بدله کړې ده. خو زه حیران په دې یم چې دا دومره ځان ته قم پرست وی او د شهباز اخبار چې دی هغه ایډیټر و، خو ده
د یو حقیقي پیغمبر په ځای باندې په دروغجن او هغه په پنجابي باندې ایمان راوړو نو دلته کې بیا تضاد راشي. نو دا قلندر بابا به ورته وي او نوم یې زما محمود دغه نوم و او د بډبیر خان و. نو دا خلق چې ډېر غټ خان و خو بیا ملنګ شو. نو دلته په کچکول کې خورې شوي نوابۍ دي، یعنی څوک چې مین شي هغه د دنیا نه لاس اوچت کړي، کو بادشاه ولې نه وي هغه کچکول واخلي، کو نواب ولې نه وي بس نوابۍ پکې هم خورې شي کچکول واخلي او دغه کچکول دغه هغه په تاجونو باندې هم نه بدلی. لاره د هوښیار په کندو کندو په درو ده. اوس د زړه مالک ته د الله والا په جبه کې څه وایي دیوانه وایي، لکه غني خان ځان ته لیونی وایي که نه، خلک ورته هم لیونی وایي. او هوښیار ته یعنی د عقل خاوند ته څه وایي؟ هوښیار وایي چې څوک د عقل په خونه روان وي او عقل زړه کنټرول کړی، یعنی زړه خپله فیصله نشي کولی، نو دې څه دی؟ هوښیار دی. هوښیار څه ځان سود حاصلی او د زیان نه ځان بچ کوي، نفع حاصلی او نقصان ته غاړه نږدي. نو دغه چې ده دغه د عقل کار دی. نو غني خان وایي چې دغه ته هوښیار وایي، نو لاره د هوښیار په کندو کندو په درو ده. دا هوښیاران چې کوم ځي په لاره باندې، نو دا غني خان وایي چې ملنګان په دې لارو نه ځي، ځکه چې دا خو په کندو ده او په درو ده، کندې دي او درې دي، نو د کمې نه بچ کېږي، خامخا به په یوه کې پرېوځي. او دغه خو د دې زړه د خاوند خو الوت دی چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي، چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي. ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. نو درویش د زړه خاوند د الوت وي او د هوښیار سي چلن وي، نو دا چلن په کندو په درو نو خامخا په یو دره کې به پرېوتی. منځ د لوړې جوړې دی او ډکه د اسرو ده. اوس دغه لار څه دی؟ دا د لوړو او د جوورو منځ دی، یعنی دا یو وادي ده داسې چې لوړې جوورې پکې دي او دغه لوړې جوورې د څه دي؟ د اسرو ډکې دي. چې زه د دې لوړې ته خیږم، په لوړه خیږم، زه د نه پس په خدای خیر کړي هلته چې وخیږي نو بیا به کوزیږي، جووره ده، نو هغې نه چې خیږي نو بیا د اسرې دي. نو د اسرو په تمه باندې چلن کوي چې دا به وشي او دا به وشي. دا د هوښیار کار دی، دا د عقل والا کار دی، د زړونو والا د انسان یعنی د لیوني او د دیوانه دا کار نه دی. منځ د لوړې جوړې دی او ډکه د اسرو ده، داسې اواز ګوري چې نه زیر وي او نه بم وي. زیر او بم چې دی په رباب کې دوه تارونه به وي، زه پې دونه نه پوهېږم، خو یو زیر یو بم وي، نو کیدای شي چې څوک رباب وي ماهر هغه ته پته وي چې د دې سازونو بس زیر خو دغه ته وایي که نه، لاندې ته بم کیدای شي هغه چې غټ ساز یې ښه سور شي، یا په دې کې یو غټ تار دی که نه، هغه بلکل سردار چې تارانو هغه یو غټ اواز کوي او دا نور چې نري اوازونه کوي، نو کیدای شي دغې ته زیر او بم وایي. دې د هوښیار څه کوي؟ د معتدل دی، د اعتدال لار د اغستې ده، نه لیونتوب یې اغستی او نه هوښیارتوب. یعنی دی وایي چې یاره د منځو معنا دا لار واخلم، نو دی داسې اواز ګوري چې نه زیر وي او نه بم وي، داسې اواز چې ډېر پکې قرباني هم نه وي او ډېرې مستۍ پکې هم نه وي، ډېرې ستړې پکې هم نه وي، داسې ګوري چې یاره بالکل خامخا چې څه حاصلې نو په دماغ هم نه حاصلېږي. او خوښه یې رباب کې خاموشي د مقبرو ده. د دې رباب خوښ دی او په دې کې د مقبرو هغه خاموشي خوښه ده، یعنی شور هم خوښ دی او خاموشي هم خوښه ده. اوښ خوار له یا لوږه او سیراوه یا مهارو. اوښ چې دی څومره لوی ځناور دی، ډېر لوی طاقتور، او د ده څه نصیب دی؟ د ده برخه دا ده چې یا خو به وږی یا به صحرا ته ځي، ځان مړی نو صحرا ته به ځي، او یا به ورته انسان مهار اچولی او بوجونه او پیوړي نو بس د خپلې مرضۍ خوراک پوله ورکوي چې په مقدار باندې،
نو دی په دې دریو کې یوه د یوې انتخاب کوي، یا به لوږه یا به سارا ته ځي او یا به مهار ته او بارون ته غاړه ږدي. خر د هوسۍ رور دی خو مین دی په جوارو. اوس د اوښ په مقابله کې وړوکی ځناور چې خر دی خو د هوسۍ په شان ښایسته دی. هوسۍ مثال خور شوه، دی رور دی. تاسو که وګورئ نو هوسۍ او په دې کې څه فرق نشته دی، خو دی کمې مجبوره کو په دې بارونو باندې وړو ته چې یاره انسانان پیدا بوجونه وړي، نو دی په جوارو باندې مین دی. او دا جوار په سارا کې میلاویږي نه، لکه څنګه چې هوسۍ ده، نو هوسۍ هغه په جوارو مین نه ده، نو هغه مزې کوي په سارا کې، یو چټاکی وزن هم پیچانه دی ښې. نو دا ولې اوښ سره دا لوبه ولې کېږي او د خر سره دا ولې لوبه کېږي؟ نو د اوښ او خر دی د عقل، لکه داسې عقل نه کنه څنګه چې انسان سره دی، هم دی د سر چېرې اوښ وایي چېرې کو زه دا بوج ځکه وړم، دا بوجونه ځکه وړم او دا مخار ځکه زغمم برداشت کوم، چېرې کو دا نه نو څه به خورم، کو د دې خپل دا مالک چې د خبره نه منم نو بیا به د لوږې نه مړ شم. نو دی دغې خبرې مجبوره کو، یعنې د سر یې ومنله، د زړه یې نه ده منلې. هوسۍ د زړه مني، خر هم د سر منلې ده، د زړه یې نه ده منلې. او هوسۍ د زړه منلې ده، نو په ځنګل کې مزې کوي. ښه او څوک خود د پیریانو په شان د هغې رفتاري، نو دا دې ته غني خان وایي چې دا دواړه ځناور او دا هوښیار، یعنی یو انسانانو کې هوښیار چې څوک چې د عقل مني د زړه نه مني، نو د تشبیه غني خان د چا سره؟ د اوښ سره او د خر سره ورکړی دی. کور د تمې څه دی؟ تور محل د بلاګانو دی. دا تم او لالچ چې ورته وایي، حرص چې ورته وایي، په خېټه چې څوک مین وي نو هغه څه چل کوي؟ اوښ په خېټه مین دی او خر په خېټه مین دی. نو څه چل وکړو؟ په بوجونو باندې انسانانو زرې زرې کو. دغه رنګې چې کوم انسان هم په خېټه مین وي، نو دی د الله د مینې نه انفټه شي، دی الله مینه ده ته نه نصیب کېږي. نو څه چل کېږي؟ بیا د دنیا کارونه کوي. د دنیا کارونه مثال په طور باندې یو دکاندار دی، هغه 1415 غنټې دکان چلوي، سهار په تیاره راشي او د شپې په تیاره ځي. نو دا خو د اوښ نه زیات بوج وړي. دا ولې وړي؟ د عقل مني، د مادې سره مینه ده، د خېټې سره مینه ده چې خېټه مې ډکوي، خواهشات مې ساړه شي. نو بس دغې څیز دی لکه د اوښ او د خر په شان په مزدورۍ په مشقتونو باندې واچوم. نو دا څه د تمې د خېټې د ډکولو تمې، چې کور د تمې څه دی؟ تور محل د بلاګانو دی. د تمې انجام څه شی دی؟ دا داسې دی چې د بلاګانو یو تک تور محل ته به دې ورسوي. دا د دنیا تمې، د آخرت تمې، د الله نه علاوه چې نور څه غوښتل، د نور څه غوښتلو تمې، دا به دې چېرته رسوي؟ جهنم ته به دې رسوي. روح نوی کول په ډولګۍ کې د پیریانو دی. دا داسې ده لکه تعالی الله زړه درکړی دی، روح درکړی دی، نو دا به د پیریانو په ډولۍ کې نه اچوي چې ناوې ته جوړه کړي د پیریانو په ډولۍ کې واچوي. د پیریانو ډولۍ یو خو مونږ چې واړو نو مونږ به د پیریانو ډولۍ هغې دغه ته وي که نه، چې ګرځنې چورلې چورلې مونږ د پیریانو ډولۍ ده. بل زه نه منم، ما ته اوس پته نشته چې غني خان د پیریانو ډولۍ سته، خو د پیریانو ډولۍ نه مونږ دا عبارت اخیستی شو، دا مقصد چېرې دا ناولی څیز دی. د انسانانو ډولۍ ښکلې دي، پیریانو ډولۍ به ډېره ناولي. نو دا روح چې الله سبحانه وتعالی ورسره مینه کوي، دا دومره ښکلی څیز ته د پیریانو په ډولۍ کې ناوي کې نه، دې ته به ته د انسانیت ډولۍ تیاری دې روح ته. یعنی ته چې راغلی دې دنیا ته، ته انسان یې، ته حیوان نه یې، ته د حیوانانو په لار ولې ځې؟ ته انسان یې. د انسان مقصد دی یار، د انسان مقصد دی مین. نو انسانیت څه ته وایي؟ مینې ته وایي. نو ته به مینه کې د چا سره به کې؟ د خپلو خواهشاتو د خپلې خېټې سره به مینه نه کې، ته به د الله سره مینه کې، د الله د ذات سره، چا چې تم پیدا کړی او ستا د خواهشاتو، ستا د ضرورتونو دپاره په دنیا کې هم او په آخرت کې هم یو لامحدود انتظام چلولی دی او چلی به، نو د هغه سره به مینه کې. اوس که چېرې ته د اسبابو او د مادې
په مینه کې او د هغې په طلب کې ته ژوند تیرې نو ته بیا انسان نه شوې. دا د حیوانانو ژوند دی. او د حیوانانو څه حال وي؟ نو هغه حیوان چې هغه د اسرو ډک وي، هغه د خېټې وږی، نو بیا د هغه څوک دی اوښ دی او خر دی چې په مشقتونو باندې زری زری شي او په اخر کې اوښ خو حلال شي او خر چې د خلق د کندې نه اړتاو کې چې کله دی زوړ شي د کار نه چې دی مړ شي نو د کمرې اړتاو کې کندو ته او د پاسه پې ګټې کېدي. نو دغه د خر هغه انجام دی او د اوښ انجام څه دی؟ هغه حلال شي او غوښې خلق وخوري. نو روح نوی کول په ډولګۍ کې د پریانو دی. دغه ستا د روح چې دی دا د انسانیت په لار چلیدل پکار و، خو تا د څاروو او د ناولو مخلوق په لار باندې وچلو. او تش د کباب خوند له اسماعیل حلالول دي. دا ما دا اورېدلي په کوڅه کې د رندانو دی. دا خپل ژوند د مادې او د اسبابو په لټون کې تیرول او د الله د مینې نه بې پروایي او غفلت. نو دا خو داسې دی لکه چې ته د الله نه څیزونه غواړې او الله سره مینه نه کوې او د الله سره د مینې اړو انتظام نشته دی. نو دا داسې دی تش د کباب خوند نه اسماعیل حلالول دي. دا اسماعیل علیه السلام یو ډېر لوی نبی ذبیح الله ورته وایي، د الله د پاره ذبح شوی دی. دغه قرباني اسماعیل ابراهیم علیه السلام د دې دپاره نه کوله چې یاره دی زه حلال کم او د غوښې نه کباب وخورم. نه دغه قرباني ابراهیم علیه السلام کوله. نو دا ابراهیم علیه السلام الله حکم پوره کو او زړه یې نه غوښتله چې دا خپل لخت جګر دی د سترګو دا یخوالی دا تور دا زه حلال کم. خود الله اشارې وي حکم و. نو د الله د رضا دپاره یعنی مقصد دا دی چې ته که په ځان باندې مشقت تیرې، ته که په ځان باندې سختې تیرې، ته که مجاهدې کې، نو د دې دپاره مه کوه چې په دنیا کې او په آخرت کې به زما د خېټې او د خواهشاتو انتظام وشي بس ځکه دا کارونه کوم. نه، دا خو داسې دي لکه چې ته د کبابو د خوند دپاره اسماعیل علیه السلام نعوذ بالله ذبح کې حلال کې کبابو د میخې او د غوا او د دې وړو غوښې نه هم کېږي. نو دا بلا ګرځي. نو اسماعیل علیه السلام په شان قیمتي غونته کې انسان ته د کبابو دپاره حلالې مقصد دا ستا د روح چې دی ستا د ژوند چې دی دومره قیمتي دی او ستا تګلاره دومره ښایسته ده ته یې د مادې ته حصول دپاره کې الله دې هیر کو. ما دا اورېدلي په کوڅه کې د رندانو دی. دا خبره مې د رندانو نه په کوڅه کې اورېدلې. رندان څوک دي؟ په الله باندې مین. د الله چې څوک مین دی هغې ته رند وایي که نه. رند څه ته وایي؟ شراب چې څوک څکي دی ته رند ویلی شي په فارسۍ کې. نو په تصوف په ژبه کې په شاعرۍ صوفیانه شاعرۍ کې چې څوک په الله مین وي نو ده ته رند ویلی شي. نو غني خان وایي چې دا خبره چې ده ما د رندانو نه اورېدلې ده د عاشقانو نه چې یاره د الله سره چې معامله څوک په دنیا او په جنت کوي نو دا داسې شوه چې بس د کبابو د خوند دپاره اسماعیل علیه السلام قربان کو. مقصد دا چې د الله مینه او د الله معیت د قربانۍ دا صرف د څه دپاره؟ د خواهشاتو د پوره کولو دپاره، د خېټې د ډکولو دپاره. دا ډېر غټ کفر دی د رندانو په مذهب کې. زور او غرور نه لري، عشق صبر او ارمان دی. اوس عشق څه دی؟ زړه څه دی؟ زړه نه زور مني. اوس په الله باندې مین شوی دی یا په هر چا باندې چې مین شوی دی ده ته کو ډېر زور پې وکړي چې نه دا به نه کوي او دا به کوي، دی زور نه مني، دی خپله کوي. غرور نه مني، تکبر د چا نه مني. غرور دوکې ته هم ویلی شي، څوک یې دوکه کولی هم نه شي. زړه چې په چا ورشي دوکه کېږي نه او په زبردستۍ او په زور دی صبرېږي نه. ښه عشق څه شی دی؟ زړه د زړه کیفیت د عشق دی. مینه د زړه یو کیفیت دی. نو دا څه دی؟ دا د صبر
چې ځکه هر مین باندې الله سبحانه وتعالی حالات راولي. هر مین چې دی مینا نوم د ستړو ده. دا کو څوک د هر څه سره مینه کوي، کو د دنیا د مادې سره مینه کوي، کوئی چېرته د جنۍ سره مینه کوي، یا د الله سره مینه کوي. نو مینه د غمونو ډکه ده، د ستړو د مشقتونو ډکه ده. مثال په طور یو سړی په مال دولت مین دی، نو دی چې مال ګټي په ناسته خو نه میلاویږي مال، خامخا به ځان زرې زرې کوي. نو عشق دی ولې دنیا سره د مینه ده، دولت سره د مینه ده. نو دی کو دکان ته کینی او دی کو مزدورۍ لځي، نو دا مزدوري کول څه آسان کار خو نه دی. نو مینه چې ده دا صبر دی او ارمان دی. صبر څه کوي؟ د دی یو ارمان یې، د یو خوب یې چې زه به د چا په مینه کې زه مبتلا یم، هغه له به رسم. سور او سرور نه لري، سر ځان دی او جهان دی. زړه خبر وکړه غني خان چې زړه څه کوي، زړه د څه کومو کیفیتونو ځای دی. بیا د دې په ضد کې غني خان د سر خبره کوي. نو سر او زړه د سور او د سرور ځای دی. یعنی څومره خوندونه چې دي د کیفیاتو، هغه د زړه په زړه باندې ورېږي، هغه د زړه کیفیتونه دي. په بل څه باندې اثرانداز کېږي نه په سترګو اثرانداز شي او نه په ذهن اثرانداز کېږي، نه په سر اثرانداز کېږي، په زړه اثرانداز کېږي. د هغې نه مزې، خوند او لذتونه چې دي دا زړه اخلي. اوس د دې په مقابله کې سر دی، یعنی عقل دی. نو عقل نه سور لري او نه سرور لري. عقل ته نشي خوشحالولی، او سر د عقل بس دې ځان چې زه وې زما، لکه په دې یو وجود کې عقل وایي چې زما دې منلی، د خپل ځان منواوی. او جهان دی د ماده پرست دی. عقل چې دی ماده پرست دی، زړه خدای پرست دی. رحم نه انصاف دی، یو تدبیر دی د دوام. اوس د عقل چې دی دا مینم نه ده، انصاف هم نه دی، انصاف هم نه کوي. د خپل دوام چیرې زما د دوام وي، زما د یو چودراهټ وي، او زما د چودراهټ دی همیشه د پاره دایمي طور دی، قایم دایم وي. نو دا دقه یو تدبیر کوي. عقل د دقه د تدبیر نوم دی. هر عقلمن وایي چیرې زما دی چلی دی، بس زه دی وی. نو دی د دقه تدبیر کوي. دا نه مینه مني نه انصاف مني. په دې کې کوم مینه مین راځي، لکه یو بادشاه چې دی بادشاهي حاصلوي، نو بادشاهان خپل پلرونه چې دی هم وژني، خپل ورونه هم وژلي دي، خپل اولاد هم قتل کړی. تاسو ګورئ که نه د پخوانو بادشاهانو د قصې به اورئ. دا ولې عقل دا مینه، رحم او انصاف دا نه مني. لکه ته چې خپل ورور وژنې خو بېانصافي کوې که نه، ظلم کوې، دغه نه مني. د خپل ځان منواوی. او هر څوک یې په کار دی، کو خېټو دی که خیام، بس څه چې د مطلب وي بس هغه یې په کار دی. کو خېټور دی، کو خېټو دی، او که خیام یعنی د خیام په شان یو الله والا دی. د کله دنیادار ته ضرورت پیښ شي او کله لاړ شي د پیرانو او د مولانو دغه کوي، چاپلوسي کوي. دا د عقل والا کار دی. شرنګ وي د نږدې نه او ډولکی د لرې لرې، دواړه غږی یو شانې او یو رنګې خبرې. اوس غني خان د اسرې او د تمې کومه چې د زړه کارنامه ده، نو دغې ته څه وایي، لکه ده چې دا کومه تمه چېرې دا به وشي دا به وشي، دا خو یو تمه ده، دا خو لا میلاو شوې نه ده. نو دا شرنګ وي د نږدې نه شرنګ خوږ ښکاري او خوږ په سړي لګي. ډولکی چې لرې غږېږي نو دا خوږ لګي په انسان باندې. یعنی د تمې او د ماده پرس انسان چې کوم لالچ دی لاسه میلاو شوي نه دي، خو د محنت شروع کړی دی، نو دغه تمه ده. دا د لرې ډولکی دی، خوږ ښکاري، دته ښکلي ښکاري. د مادې حصول دا د لرې ډولکی دی.
هر دنیا یعنی څومره چې دنیادار دي نو د دنیا نور خلقو ته دا چاته ډېر لوی غټ خلق ښکاري چې دا مزې کوي دا د بلا بچي، خو چې نږدې شي ورته نو زړه به دې پې سوځي. په رب یقین وکړه، په الله یقین وکړئ. ما په خپله زه ینم، زما ژوند دی دې خلقو سره چې څومره مالداري دومره به دې پې زړه سوځي. د هر انسان، هر مالدار انسان چې دی بس پازغو باندې ژوند کوي، نو په اور کې ژوند کوي. هر انسان، هر مالدار انسان چې د الله سبحانه وتعالی رانیولی دی، ژوند یې ولا تنګ کړی دی. او الله فرمایي چې ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا، چې څوک زما د مینې نه سترګې پټې کړي، بې پروایي وکړي، دی غافله شي، مخ ته واړی، نو زه د ژوند تنګ کړم، د معیشت تنګ کړم. معیشت سره ژوند تنګ کړم. ونحشره یوم القیامت اعما، او د حشر د قیامت پر ورځ باندې مونږ څه کوو، دی بړون پاسو، نو دی به تپوس وکړي چې یا الله لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا، زه خو په دنیا کې روغ وم، تا ولې زه ړون پاسولم؟ نو الله سبحانه وتعالی ورته وایي چې ګوره تا ته زما آیتونه راغلي وو، زما میندې ته راغلي وو، زما پیغمبران راغلي وو، ته یې پوهه کړی وې چې مینه وکړه د الله سره، تا سترګې پټې کړې وې، تا زه ير کړی وم، زه دې ير کړی وم، یادولم دې نه، نو اوس مې ته ير کړې، اوس زما ته یېرې، زه خپل کار کوه. نو زما عزتمندو، دا شرنګ وي د نږدې نه او ډولکی د لرې لرې، دواړه غږۍ یو شان او یو رنګې خبرې. دا تمه ده، دا لالچ، دا د لکه څنګه چې اوښ او خر په تمه او په لالچ په وجه باندې ځان زری زری کي، نو دغه شان دا غریب هم زری زری شي. ډک د ظلم زوره د طاقته د باس پرې، جوړې د مهین او رنګین بوی د ګل وزرې. اوس د دې د تمه لکه ته چې څه حاصلول غواړې، دا خو تمه ده، او دا خو د لرې ډولکی دی، هسې خوږ د باندې لګي. لکه تاسو ته ما ووي که نه چې هر مالدار سړي ته بادشاه ښکاري چې مزې کوي دی، خو چې لاړ شي نو بیا به دې پیړه سوځي، ځکه دا د لرې ډول دی، دا مال دولت. او څومره چې مال حاصلې، تاسو په الله یقین وکړئ چې څومره هم تاسو دنیا حاصلوئ، دونه به تاسو د غمونو هغه پیټې په سر اخلئ، دومره به ستاسو خوب آرامیږي، آرام به شي د باندې، حرام به چې آرام نه حرامیږي به د باندې، بیا به د خوبونو ګولې خورئ او نه به شي اوده کېدی به نه شئ. نو دا تاسو وګورئ، ډک د ظلم زوره د طاقتو د باز هغه کم وزرې چې دي که نه، پرونه وزرې، دا خو طاقتوري دي او ظلم کوي. نو دغه لالچ او تمه چې تا کړې ده لکه د اوښ او د خر په شان، دا خو د تاسو چلو کو د دې مثال د باز د وزرو دی. جوړې د مهین او رنګین بوی د ګل وزرې، لکه څرنګې چې د باز د وزرې ډېرې مینې وي او ښایستې خوږې، خو د دې الوت چې دی دا سم دا د خپل ښکار دپاره سم د قهر سبب جوړېږي. خو دغه نه وی نو ظلم به نشو کولی. نو دا پته چې په ځان ظلم کوي، نو د دې دغه په وجه باندې، د لالچ په وجه باندې، د ماده پرستۍ په وجه باندې، او دا ماده پرستۍ دا حصول تا لکه د باز په شانتې کونترئ، او دا د باز د خوري دي، خو تا ته د دې د وزرې ښایسته ښکارېږي، دا ډېر پستې دي او مینې دي. کومه لار چې اخلي خو مقام بس یو دی، دلته زر جماعت دی امام بس یو دی. د تمې هره لار چې اخلي نو انجام بس یو دی. انجام یې څه دی؟ ماده پرستي ده، د الله نه لرې کېده. او دلته زر جماعت دی امام بس یو دی. ته تاسو ګورئ د ماده پرستۍ قسمه قسم لارې دي، په زرګاو جماعتونه دي، امام یو دی، مشر هم دقه یو دی. هغه څه دی؟ ستا عقل دی، او عقل دې څه کوي؟ دې تا په لالچ باندې وراچوي، تا لالچي کوي. نو غني خان بیا څه وایي؟ ځکه لیونی د مرور شي کله کله، بل خواته ورتاو کې دا د هوش ټټقه شله. غني خان بیا الله ته وایي چې یا الله
ما چې کله د عقل او د سر د تباکارو ته وکتل چې د دې د بربادۍ څومره دی، انسان څومره د بربادۍ مخې له بیایي، نو څه چې وشي ځکه لیونی دې مرور شي کله کله. زه چې ګورم نو لیونی مرور شي د عقل په لاره بیا نه ځي او څه چل کوي بل خواته ورتاو کې دا د هوش ټټقه شله، دا د عقل دا ټټقه چې ده که نه شله چې د عقل دا ټټقه دا رفتار نشي کولی، دا خو ته په تمه په لالچونو باندې دغه کوي رفتار سیوا کوي. نو غني خان وایي دقه د عقل دا ټټقه دا شله چې ګرځېده نشي دا زه بل ته ورتاو کم، بل طرف ته. کم طرف ته ورتاو کی پریوزی په پړاو کې بتخانه کې ډیوه بله بس د دمه وکي، پریوزی په پړاو د پړاو ته دمې د یو ځای دمه وکي صدم بس د دې نه اخوا نظم زما دا ضرورتونه دي او بس چې دا پوره کېږي دقه ډېره ده. دا څه ورته په مخه حرس دا ضرورتونه خو په لږ هم پوره کېږي او په دې کې چې خواهش ورننه وځي بیا نه پوره کېږي. نو غني خان چې خواهشاتو ته وګوري چې اوهو د عقل خو خواهشاتو نوم دی او دې ما د ضرورت د پوره کولو یا ضرورتونو د پوره کولو لپاره په محنت نه وراچوي. مثال په طور باندې ما چې کومې کپړې اغوستي دا په پاکستاني په 2000 روپۍ یا په 1500 روپۍ به یې جوړی، دا زما ضرورت په 1500 روپۍ باندې پوره شو. اوس دا جوړه دا په 10,000 روپۍ هم شته دی، په 1,00,000 هم شته دی، نو زما ضرورت په 1000 او په 1500 پوره شو. دا ضرورت ځکه پوره شو، خو چې خواهش پکې ورننه وځي نو دا په 1,00,000 او په کروڑو هم نه پوره کېږي. بیا ګاډی دی، کور دی، واده دی، دغه رنګې خوراک څښاک، نو دا ضرورتونه خوراک ته وږی شوې جوار ډوډۍ په شملو په پیازو باندې هم خېټه ډکه شي، خو چې کله پکې خواهش وردن نشي نو دا په پولاونو هم نه مړېږي. نو غني خان چې وګوري خواهش ته کوم چې د عقل کار دی چېرې د دې دا سفر خو سړی ستړی کوي، نو غني خان دمو کې بس بل طرف ته ترې واوړم او هغه څه په بتخانه کې ډیوه بله کړم. یعنې دا وجود چې دی یو بتخانه ده او په دې بتخانه کې په زړه کې چې کله دی د عقل مني نو دې زړه کې دا زړه یو بتخانه شي، په دې کې قسمه قسم بوتان ناست وي. 15 بوتان خو ته زه خو ولی شم په تفسیرونو کې دي چې څنګه نوح علیه السلام ویلي که نه چې فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. دا 15 لا تذرن ود سواع يعوق يغوث او نصر، دا 15 بوتان په هر زړه کې دي. د دې موقع به انشاءالله بیا راشي، زه به یې چېرته ویم درته الله دې کړي چې د دې په دې هم تاسو ته ویډیو کوم چې دا کوم بوتان دي او دا د هر انسان په زړه کې دا بوتان پراته دي. ډېر لږ خلق د دې بوتانو د عبادت نه او د دې بوتانو د بندګۍ نه بچ دي، لکه د غني خان په شان خلق داسې د دې بوتانو د بندګۍ نه بچ دي. نو چې څوک د عقل مني نو عقل دې بتخانه دا زړه سې کې دا زړه بتخانه کې، او چې څوک په عقل پوه شي په خواهشاتو باندې پوه شي دا خو ما ته بایله بیایي تیروله مې بیایي. نو غني خان وایي چې دغلته کې مې د هوش ټټقه شله چې دی هغه بل خواته ورتاو کړله او ما د مینې لار واغستله، یعنی زړه کې چې کوم بتخانه وه پای کې مې ډیوه بله کړله د الله سبحانه وتعالی د مینې ډیوه، د هغه د وحدانیت ډیوه مې بله کړله او خپې سپینې پولۍ تمې طاقت د منزله. دا کومه لار چې د خواهشاتو ده په دې خو مې خپې د تکې سپینې شوې د پولو نه، انسان چې ګرځي پیادل که نه د خپې پولۍ شي. نو غني خان وایي چې بس هغه د منزل ته رسېدو بس د هغې نه دغه شومه
سو په پښتو کې به څه ټکی استعمال کما، یعنی کم طاقت شم، ناتوانه شم د هغې نه او پرېوتم. څه چل مې وکړو، اوس د خواهشاتو په لار نظم، اوس مې د الله د مینې شمع او ډیوه په زړه کې، یعنی دا بتخانه چې وه په دې کې مې ډیوه بله کړه د الله د مینې. بیا څه وایي غني خان، تا ته اور سرور دی یو ما ولې وژنې اور کې. دا دغه چې دی که نه مینه چې ده، لکه غني خان د مینې انتخاب وکړو او د خواهشاتو او د عقل د لارې نه غني خان واپس شو، دمه یې وکړله، واپس شو، راغې د زړه خبرې ومنله او زړه ته الله کوز کو. نو څوک چې هم مینه کوي زما عزتمندو، تاسو ته بیا دا وایم، دی په قلار نه کیني، په ده باندې به ازمایښونه راځي، الله یې ټنګی، نو چې وایي ټنګی نو هله یار ته جوړ کړي. الله خپل یاران ازمي چې دی په ازمایښونو لکه ابراهیم علیه السلام چې ازمي، چې پوره شو نو بیا ورته الله وایي چې انی جاعلک للناس اماما، اوس د خلقو امام جوړومه. ولې مې امام جوړې؟ ځکه د دې نه مخکې قسمه قسم ازمایښونه ما په تا راوستي او په هر امتحان کې پاس شوی، نو اوس پته څه امام به د تمامو انسانانو. نو غني خان هم د الله مینه شروع کړله، نو څه چل کېږي، په ده باندې حالات راځي، په ده باندې ازمایښونه راځي. د غني خان باندې څومره ازمایښونه راغلي دي، د دې نه دی الله موږ ساتي. زه په خپله الله ته یم، یا الله ما خو ستا سره مینه شروع کړې ده، او ته بادشاه د تمامو کائناتو، نو زه د بادشاه سره مینه کوم، ته بادشاه یې، ما سره به د غني خان او د نور ولیانو معامله نه کوي، ما سره به د دنیا د بادشاه معامله کوي. لکه څرنګه چې د دنیا د بادشاه څوک یار شي نو هغه د هر څه مالامال شي، نو ما باندې به څه حالات نه راولي، ما ته پته ده په دې لږ وخت کې په ما باندې څه نه راځي. نو زما عزتمندو دغه حالات چې راځي نو دا د ټنګی چې دی وټنګی نو بیا دی چمکاو کی، لکه ابراهیم علیه السلام چې چمکاو کو، نو دغه رنګو تاسو ګورئ غني خان چمکاو کو، زار وخت په هغه باندې خبرې کوم، ټوله دنیا په هغه باندې ریسرچ کوي، هر سړی خوښی، د هر چا د زړه بادشاه دی، د هر چا په زړه باندې حکمرانی کوي. دا ولې؟ ځکه چې انی جاعلک للناس اماما، الله خپل عاشق ته وایي ته به د خلقو امام یې، د خلقو مشر به سردار به. نو په ده باندې ولې امام شو؟ په ده باندې سخت رالی او په سختو باندې د صبر وکړو او د الله نه ګیلمن نه شو او د مینې تګلاره یې پرې نه ښودله، مینه او لټون دی جاري ساتي. په دغه لټون کې د ژوند یو ازمایش، یو سخته، یو غم، یو خفګان دی د خپل لټون نه اړولی نه شي، یو حال هم او یو حالت هم د د خپو زولنې نشي جوړېدی، شپول نشي جوړېدی د تا، نو خامخا به الله لرسي. نو تا ته اور سرور دی یو ما ولې وجنې اور کې. غني خان وایي چې یا الله ما خو دغه لار انتخاب کړم، ته را باندې څومره حالات راولې، اوس تا ته اور سرور دی یو ما ولې وجنې اور کې. یا الله اور کې هم ته غورځول کې او سرور هم ته ورکې، یعنی خفګان هم ته ورکې، خوشحالي هم ته ورکې. د دې ورکول خو تا ته یو شی دی، نو ته ما ولې په اور کې سوځې، ما ولې په اور کې وجنې، ما باندې ولې دا سختي راولې. تاسو وګورئ د غني خان ژوند ټول په جیلونو کې و، بیا وګورئ زوی مرګ ورته د ځوان مرګي زوی چې یو زوی و، بیا ښځه، لور، دغه رنګې نور داسې حالات چې څومره په هغه باندې سختې راغلي دي. نو دا د څه دپاره الله ټنګاو. نو زما عزتمندو غني خان ورته وایي چې دا خو تا ته یو دي، لکه زه ورته هم دا یم چې الله ته خو زه کو په تا مین شوی یم، نو ما سره هغه د ولیانو کار مه کوه، د صحابو د پیغمبرانو، ما سره د دنیا لکه ته بادشاهي د کائناتو، زه ستا یار یم. نو څنګه چې
دنیا د بادشاه یار چرته غریب نشي پاتې کېدی، چرته مسله ورته نه وي، چرته مشکل ورته نشي راتلی، هر څه برابر وي. نو دغه شان به زما سره معامله کوي. د هغې باوجود هم ټنګول کوي. نو غني خان وایي چې تا ته اور سرور دی، یو ما ولې وژنې اور کې؟ تا ته خو دواړه ورکول یو دي، ته یې راولې د خفګان نه باندې ولې راولې؟ ولې مې په خفګان وژنې؟ ولې زما شونه راکوې؟ بس دغه مې که خوشحالي راکړه. او ای د سپین او تور مالکه څه مزه ده تور کې؟ ای د سپین او د تور مالکه په دې تور کې څه مزه ده؟ ته ما باندې تور حالات، یعنی هغه حالات چې د انسان د طبیعت موافق نه وي، نو په دې کې څه مزه ده چې ته ما باندې دا حالات راولې چې زما طبیعت یې نه غواړي؟ تا ته پکې کومه مزه درکوي؟ پکار ده چې کوم زما طبیعت خوښوي هغه حالات را باندې راولې. ولې زما لال وي پروت په خوله کې د خامار؟ غني خان وایي چې زما لال ولې د خامار په خوله کې پروت دی، یعنی زما کامیابی، زما راحت دا ولې دومره سخت شو؟ زما تګلاره ولې دومره سخته شوه چې ما ستا پسې لټون شروع کو؟ نو قسمه قسم ازمایښونه په ما راله. نو دا ولې زما منزل ولې دومره ماته ګران شو؟ تا ته رسېده ولې دونه ګران شو؟ او ولې د ګلاب نه اوربل او نه بهار؟ ګلاب چې دی په کار ده چې دی په د سپرلي وي او د په اوربلو کې یا په باغ کې وي او یا د باغ نه چا شو کولی نو اوربل لی شو کولی. مقصد د غني خان دا دی چې یا الله زه ګلاب یم، یعنې څوک چې ستا سره مینه کوي نو ګلاب دی، د نه خوشبویي ځي. نو یا خو دی چې په دنیا کې مزې وي او د مرګ نه پس دنیا کې مزې وي، سپرلي وي پې، خوشحالي وي پې، د مرګ نه پس اوربل لکه ستا تاله درغلی وي او تاله درتلی. دا نه چې په دنیا کې مزې نه او پس د مرګ بیا په موضوع سري. نو غني خان وایي چې د ګلاب سر دا سلوک په کار دی، یعنې زما زړه خو ګلاب دی، زه ګلاب یم، خوشبویې خوروم، د الله عاشق او عارف دا خوشبویې خورئ. نو په کار دا دی چې دی په دنیا کې هم په موضوع سر وي او د مرګ نه پس هم الله له برای راست رسېدلی بې حسابه بې کتابه. او د الله د مینانو سره ګورې حساب کتاب نه ښه، دا خو ما هسې دا لفظ استعمال شو په ژبه مې راغی. نو غني خان خبره کوي چې ولې زما لال وي پروت په خوله کې د خامار؟ ولې د ګلاب نه اوربل او نه بهار؟ ولې د بندي کو ساس کې تن کې د ډنډو کې؟ ساس کې چې را وریږي نو د ډنډو کې په تن کې د بند کو. اوس ډنډ هم نه دی، سین هم نه دی او خوړ هم نه دی، یو وړوکی غونته کې ډنډ دی، ډنډو کې دی، پای کې دی شامل کو. او ستې غواړې ته چپې د سین سازونه د ابشار، ته اوس څه غواړې چې د سین په شان چپې وکړه او ابشار چې کوم شور کوي او کوم غورځنګ کوي داسې غورځنګ به کوي. مقصد دا دی چې یا الله زه یو کمزوری انسان یم او زما روح د په داسې کمزوري وجود کې بند کو او په ما د بیا یو خو دی چې اندروني طور هم زه کمزوری یم او بیا د را باندې حالات عوارض چې ورته وایي هغه داسې راوستو چې زه د هغې نه وړق نشم وهلی. د هر څه په ما باندې یو زور راولي او ستا نه مې منع کوي. خو ته ستا مطالبه زمانه څه ده؟ ستا مطالبه زمانه دا ده چې نه 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 ته به زما سره داسې مینه کوې لکه مجنون چې لیلا سره کړې وه، پرېږدم دې نه، دقسې به لکه څنګه ته یې ساس کې، خو ته به د پیغمبرانو په شان او د صحابو په شان، د پیغمبرانو د ملګرو په شان ته به زما سره مینه کې. نو غواړې زما نه مینه داسې لکه څنګه چې د پیغمبر نه دې غوښتلې وه او د صحابو نه غوښتلې وه، خو یم کمزوری او حالات را باندې هم د بهر نه داسې راوستل. ماله مرګ او ژوند دی تاله تش د سڼې ول دی، اور کې د بل کړی ولې حسن الول دی. غني خان وایي چې دا تا چې کومې سختې په ما راوستې دي نو سختو نه تېرېده زما دپاره مرګ دی او د سختو برعکس چې کوم حالات راولي د خوشحالۍ د دمې او د راحتونو هغه زما دپاره ژوند دی. نو ماله مرګ او ژوند دی
تا له تش د څه نیول دی. اوس دا دواړه حالات دي، دا زما دپاره مرګ او ژوند دی. کو سخت او مشقت را باندې راولې، سختي راولې، نو مرم، ژوندی نشم پاتې کېدی. دا حال او که خوشحالي را باندې وسته نو به ژوندی به پاتې شم. تا له تش د څه نیول دی، تا له داسې ده لکه څنګه چې یو انسان یا یو پیغله د زلفو له ول ورکي، دا سڼې وتړي که نه، نو هغه ول پرانسته ډېر اسان کار دی. تا له تش د سڼې ول دی، بس داسې ده لکه په ستا دپاره په ما باندې، یعنې ما د سختو نه بچ کول، ما باندې خوشحالي راوستل ستا دپاره هېڅ هم نه دي. او زما دپاره دا ژوند دی او مرګ دی، یعنې زما دپاره د کامیابۍ او د ناکامۍ سبب جوړېږي. هسې نه چې د ازمایښتونو په وجه باندې ستا مدد را سره نه او د ازمایښتونو په وجه باندې ستا نه پاتې شم او زه ناکامه شم تا ته به د رسېدو کې. نو دا خو هر څه ته کې، نو ما په نعمتونو کې یعنې ښه حالات را باندې راولي او ځان ته مې راورسوه. تا دپاره څه دي؟ لکه د سڼو ول چې څوک پرانځي، ته د چا نه سختي لرې کړې او ته چا له خوشحالي ورکړې، دا ستا دپاره هېڅ محنت کولو ضرورت نشته دی. بس یو کن، نو بس فیکون به شي، صرف شو وایه هر څه به وشي او زما به ژوند آباد شي، زه به منزل ته ورسم، کامیاب بشم. اور کې د بل کړی ولې حسن الول دی. اوس زما لټون چې دی هغه ستا دی چې زه تا ولټوم. تا ولې لټوم؟ ته ښایسته یې، ته حسن یې، ته ښایست یې او تا خپل ځان ما ته سینګار کړی دی په اور کې. نو دا خپل ځان راته ولې په اور کې سنبالې؟ لیلا ده او هغې نه ګیر چاپېره اور بل دی، هغې ځان سنبال کړی، مجنون پې نظر پرېوتو. دی لیونی دی چې دا اور ویني، دی خو په دې اور او په لمبو کې به ځان لیلا ته رسوي. نو غني خان وایي چې ته زما لیلا یې، خو د ځانه یې دا لمبې ولې چاپېرې کړي دي؟ په کار دی چې تا ځانه ګلونه چاپېره کړی وې، تا د ځانه بهارونه سپرلي چاپېره کړی وې، ستا ته د درتلو لار چې قالینونه سره سره قالینونه پرې غوړېدلې وې، دمې وې، ارامونه وې. خو نه، ستا خپل حسن د خپلو لټونکو دپاره په اور کې بل کړی دی. یعنې څوک چې تا له درځي د حالاتو نه به تېرېږي. اور ته دې نیولی یم فولاد جوړی زما نه. غني خان وایي چې ښه تا زه اور ته نیولی یم، نو څه کې زما نه اوسپنه جوړی او ښه چې زه فولاد شم، نو څه زما جانانه ښه دا راته ووایه. ای زما جانانه ګوره، غني خان باندې سختې راځي، اوف نه کوي، بدرت نه وایي، نور الله ته څه وایي؟ جانانه، ای زما جانانه. چې څومره سخته پرې راځي دومره د خواږه سیوا کېږي. دی دومره خپل جانان په خواږو الفاظو کې یادوي. نو وایي ښه تا زه اور ته نیولی یم، دا دومره سختې را باندې او دا دومره ورونه را باندې بلې، نو څه کې زما نه فولاد جوړې، اوسپنه رانه جوړې. ښه کو زه فولاد شم، نو ای جانانه څه چل به وشي؟ په تا باندې به کوم فرق پرېوځي؟ ستا په خدایي کې خو څه فرق نه راځي، نه ستا خدایي سیوا کېږي او نه کمیږي. نو مه مې نیسه، فولاد رانه مه جوړوه، د دې اوره مې مه تېر باسه. هسې مې ځان ته بس راوبله او چې تا له در ورسم، هسې راله ځان راکړه، بغیر د اور د بلېدو نه، بغیر د اور د تېرېدو نه. ښه چې زه فولاد شم، نو څه زما جانانه جسو له فولادو له جوهرو له کمال له. ته دا جسم بس خدای خبر چې څه وایي. ما ته یو ملګري، ما په خیال مقصود صاحب دی او ریاض ګل صاحب، نو صدات دی هر څه چې دی والله علم، چې ښه جسو له فولادو له جوهرو له کمال له. او ښه دا ته ما د اوره ولې تېرې؟ ته زما نه فولاد ولې جوړې؟ ته ما باندې سختې ولې راولې؟ هو کمال ته مې رسې. دا کم عاشق چې د حالاتو نه تېرېږي، دی کامل عاشق نشي جوړېدی. نو ته ما پوره کې، کاملی مې. خلق وایي که نه کامل ولی دی، نو کامل ولی دی؟
لکه ابراهیم علیه السلام چې د حالاتو نه تیر شو نو کمال ته ورسېدو او الله د انسانانو د قیامت پورې د انسانانو امام کو منګ نن حرم لکه مذهب والا ابراهیم علیه السلام یادای پرنوم چې یادای او یادای منګ په مانځه کې یادو په درود شریف کې نو زما عزتمندو غنی خان وای چې خا جسو له فولاد له جوهر له کمال له لکه تما کمال ترسه او بس خاورې کېدی دي او کېدی دي د دنیا نه نو د دنیا نه لکه کمال تا ته د رسیدي دی او د دنیا د سخت پاتې کېدی دي د سخت د پاتې کېدو ول دي نو بس خاورې کېدی دي او کېدی دي د دنیا نه بس د دې دنیا نه چې څوک تیریږي هغه خاورې شو او ورک شو تا ته چې در ورسي هغه شته شو او دا تا ته چې در رسي نو د اوره به تیریږي فولاد به جوړیږي کامل کیږي به تا ته به کامل سړی در رسي بیا غني خان ته په آخر کې وایي چې ولې د ورانو له جوړ کړی سور محل دی واه واه دا دنیا دی جوړه کړې ده او زما دا وجود د تمام دنیا له او کائناتو له تا وجود ورکړی دی نو ولې د ورانولو له جوړ کړی سور محل دی غني خان ورته بیا وایي چې یار دی د یار سره خبرې کوي تکلم کوي چېرې دا سور محل د ولې ورانولو له جوړ کړی دی زه کو د اوره مې تیر کې فولاد رانه جوړ کې کمال ته مې ورسې به ما د دې دنیا نه دا کې بیا یې او د دنیا نه به زه ځمه نو دا د ولې دا دنیا به هم پناه کې دا به هم فنا شي دا به هم ختمه شي ورانه به شي اور کې د بل کړی ولې حسن الول دی نو ای زما ربه ته ښایسته او تا خپل ښایست تا خپل دیدار تا خپل وصال دا په اور کې ولې ایښی دی ولې د ورانولو له جوړ کړی سور محل دی دا دنیا یو سور محل دی او دا د ورانولو له ولې جوړه کړې ده او بیا په دې دنیا کې چې څوک ستا لټوي ستا د لټون پسې روان وي نو هغه ته د خپل حسن په اور کې ولې ایښی دی په کار دی لکه څرنګه چې میلمه له سړی په غورۍ کې په خانک کې په لوښي کې پولاو راوړي چرګان راوړي مخې ته ورته کېدي چې خوره نو په کار دی چې دا سلوک دې کړی وی زما سره او د خپل عشقانو سره زما عزتمندو دا د غني خان کلام وکړو چې ستاسو خوښ شوي نورو ته یې ورسوئ الله مو خوشحاله کړه